ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبانو د پاتې بندیانو او د تور لیست څخه د خپلو مشرانو د نومونو لرې کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد های کورټ یا سترې محکمې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د درغلي په تور د العزیزیه او ایون فیلډ د مقدمو په اړوندو کې عدالت ته په پرله پسې توګه د نه حاضرېدو له کبله اشتهاري اعلان کړی دی. د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیخ عبدالحکیم وایي موږ دلته د افغان ولس په استازیتوب راغلي یو، نو ټول کوشش به مو دا وي چې خپل مسلمان ولس د هیلو تمثیل وکړو. زموږ د ولس اصلي هیله په خپل هیواد کې استقلال، امنیت او د یو ټول منلي اسلامي نظام حاکمیت دی. زموږ مسؤلیت دا دی چې خپل ټول فعالیت په همدې نقطې متمرکز کړو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ پر طرز العمل هوکړې سره رسېدلي هرکلی کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې په پاکستان کې به یوه جامع سیاسي حل ته د رسېدو په برخه کې له بین الافغاني خبرو څخه د خپل ملاتړ ته دوام